چې دا الله اسرم پرېښې ده او د بنده اسره کوي، نو د خپل حشر ته وګورئ او د خپل انجام ته وګورئ. حالم څه دی؟ زامنم بی او ام اے کړي دي، در په در خاورې په سر ګرځئ، جونیئر کلرکي ورته نه ملایي، ام اے کړي. تیرو ورځو کې د سیکارنو چوک کې یو کیمپ لګېدلی او د ډاکټران ډاکټریم کړې ده، راته نوکري نه ملاوي. نو زه پې تېرېدم، دا شعر رایاد شو چې مجنون ډاکټر ته تللی، مجنون نه و، توبه خدای، رحمان بابا، هغه چې نبس کتلی دی نو وی چې نور خو جوړې، خو تا ته د عشق بیماری ده، د عشق نه توبه وباسه نو جوړ بشي. رحمان بابا ورته وی چې خا عشق نه توبه وباسه، ویلو ویل ډېره ښه، تیرا روان شو. په لاره تصور کوي او خپل محبوب په تصور دنیا کې راولي. او دا شعر یې وی چې ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تھا، ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تھا، خبرداوے چې د حال تر دا بتر وی. ستا په عشق کې راته طبیب ویلې چې د عشق نه توبه نو باسي، خدای دې دین هم زیات بیمار کا. ستا په عشق طبیب وایي ما رحمان تا، خبرداوے چې د حال تر دا بتر وی، چې دین زیات. ما دا کیمپونو والا بم یا چیرمنانو یا به سیکرټریانو یا به لال کورتیانو یا به څه خو به وکړو، انجام ورته خدای وجه څه ده چې ته د بنده اسره کې. تاسو چې په الیکشن کې کوم کینډیډیټ سره ګرځئ د الیکشن کې، نو هغه تصور دا کوي چې کده پاس شو وګورئ ورونو ژوندې زمره، ژوندې زمران وګوره، ژوندې کې دړان دي، ګوره یې که نه، ژوندې کې دړان. تاسو خیال راکړئ، الله درته وښایي دور راشي یا وخت راشي، په دې ټکي ځان پوه کوي. تاسو خدای پوه کړي په دې ټکي ځان پوه. که د لاس او د ژبې زور دی نو پړه کې دا ایمان وساته، ایمان چې خدای زما د ټولې زندګۍ مالک صرف ستا ذات، زما د ژوند خیر او شر چې دی صرف ستا په لاس کې دی، د بنده په لاس کې دی. بنده به څه او د خیر او شر به د هغه په لاس کې څه. تاسو وکړه چې د خیر او شر مالکان بندگان ګڼلی دغی انجام مکت، رسوا و ذلیل د زمانی شو، خاوری شو، نیست و نابود شو، نام و نشان ورک شو. نو اسره با په هیڅ وخت کې د بنده نه کې، اسره به صرف د خدای. دا هغه خدای دی چې تب اسره د څه شي کې، د روټای بکې. تاسو دا حیوانات وګورئ، زناور نوکری نه کوي، مزدوری نه کوي، دکانونه نشتا، ټیکی نشتا، هیڅ نشتا، او هر حیوان او زناور چې سار را پاسی الله ورته د شپې شپې تیارې د خوراک کړی که نه کړی.
د شپې په دې کټونو کې دا کټمل وګورئ. کټمل پیژنئ؟ کټمل کټونو کې وګورئ، دیو بوله چرته زیس کلوله، د خوراک چرته کوي، ټول جمع د کټ په بون کې باندې ناست وي، ټایم په ټایم خوراک ورڅ ورس. دا کم ځای دی؟ الله پاک د زندګۍ مالک وګڼا، ارڅ بتا پسې منډي. هارون الرشید اخکار وته، وزیران ور سره خکار یو کو غوخه وري تکړه و خړای، یو کارګر راغی د هارون الرشید د مخ نه روټای او تختوړه. هارون رشید په اسور شو ور پسې منډي چې کارګر څنګه دا جرأت کو چې د بادشاہ د مخ نه روټای او تختوړه. اوس بادشاہ او چې هغه نشو کوي، کارغه مخ کې او د ورپسې کارغه د یو غرن هغه غاړه واوړي، دیم ورپسې ورا د غرن هغه غاړه چې ګوري یو سړی دی تړلې پروت دی، د لاسونه داسې شاته او خپې په پټکی او صادر داسې تړلې پروت. د کارغه روټه یوړه او د سړی له په خوله کې ورکړه. او چې هارون رشید ورسېدو کارغه والوته، چې والوته ته تپوس یو کو دې سړی نه چې څوک یې سبلای دا څه چل دی. هغه وی صاحب بلار روانو ما سوداګرم، غلو ونیوم، پیسې را نه واغستې او په خپل صادر او پټکی وتړل او دغه سي پروت. څومره موده وشول؟ 2 میاشتې. روټه او بس چل کې ویل چې کله نغلو تړلې ما او غیرانه تللی دي دا کارغه ټیم په ټیم او بم راوړي او روټیم راوړي او مالې په خله کې راځي. مولانا روم وایي چې اسببها بغزرو تقوا طلب، اسببها بغزرو تقوا طلب، تا خدا روزی رساند بے سبب. اسببها بغزرو تقوا طلب، تا خدا روزی رساند بے سبب. ہیلے پریگ دا تقواوں کا خدای سره جوړاو کا، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کا. چې خدای سره دې جوړاو شو تا خدا روزی رساند بے سبب. نو الله بروټای بے سبب در لیږي، اے ذریعہ وجہ بنی اور روٹائے بدر پسے راشي. ستا روٹائے بد تا پسے وچه تقواو خدای سره رابطه او تعلق پیدا کی او د بندا اسرا پرې. والله العظیم په منبر رسول ناسته ما په زندګۍ کې د بندا اسرا نه دا کړی، په زندګۍ. سیاست زمونږ د ملک یو لعنت، یو سمندر دی د لعنت چې دا قوم پکې غرقاب دی.
فراډ او دوکه ده ټول فراډ او دا قوم پکې لو دی دیکھو وګورئ چې زه د ملک بادشاہ او سره او سپین ما سره فی الحال میں پلاس اے بادشاہ ٹکی نہ پوئے گئی گگوان یہ دا اوری جی خوپی گا نہیں ستا ہوئی اولاو نن جمعه ورځ د چرته بمواجی راواری ہوئی مړه خدای دې دا قوم په سیلای د جمعه په ورځ لوی درد سر ماته بل په بل درد اخلي ته په دکان کې ناس تم د خلک په ما تیری دومره ګنټې په لاس کې نیول دا بل درد دی نن میولی دی یو دو د مټیانو ډبیو دی یو خدای د سپیره په لاس کې راو مې غوښت که دا سدي ویجی دا غپلانی کاکا غوښتي دی واده لزي مالدا خود وډه بي دي دا یو ما ترا ولنا دو ودونه دي اوس پلانې کاکا می قدر تو خود اوس څه نو دا یو د وجنو چې پار سار سرک میداری ماشینونه لګول او سمره په تیریږي کنه سړی ولاړی چیرور مخ کې مزه غړک دا سره اخو ته نه دی غړک او ډیر مړو په دې سرکونو پراتی اور سړی د وجن او دا غریب دی دا غریبان دا خدای پیجندلی دا غریبان ندی دا د سور بچی دا د ډمو زامن دی چې غریبان وې او دې سره د مور د خختک غم وې چې په پردو سټو ګنده ده دې د سور بچی با د شپې په 50 روپۍ بلو پرنټونه په دکانونو کې کته دا سپینی زکه دوی له خدای د سپو ژوند نصیب کړي کدا سپینه نو په هغه خلقو پسې به منډه والے چې کم خلق د 500 کروڑ روپو په بنگلو کې اوسېږي او ته د سپی غوندې داغه په دروازه کې ورته ولاړ ولې وې خو سپی او د سپو ژوند درته خدای نصیب کړي دی په دې سرمایدارو پسې د سپو غوندې تاسو ګرځئ که نه ګرځئ نو خدای په ژوند سپی کړي او د سپی کار څه دی مردارې پسې ګرځېدل سرمایدار مردار خواړه دي د مردارو ډیری ور سره دي او مونږ سپیو هغه مردارې پسې بوی نه ورځو که داسې نه راشي په دا ګیره مې متیازې وکړي وای دا قوم داسې دی ټول کنه ترو اوټ قوم داسې دی کنه د پولاو مجمع میں پلاس کې دا د وریجو او تو اوګه دسې اوګه چې بچی دی موګي دي تم اوګه خزه دی موګه او زما د پولاو مجمع پلاس کې دا خې غوخي په پرتی دي کورمه په اچولې دا او زما لاس کې دا او تا ته ویم چې رونو خدای بار سټي غم مکو یو بمرا نه وګه پاتې نشي بالکل به ماړه او پټ شي
نو په خبر ګړون شي خوراته وای چې دا مجمع د لاس کې دا خورای کا کنه او مجمع ز کوړته یو سبب دین پس تا زمانو مغستلم روا دي ها په خبر ګو کې نه اوس نواز شریف هم را پاسي تقریر کوي چې کوئی غریب نہیں رہے گا सब गरीब मुर्दार हो जाएंगे خدا وزیران امرا پاسی رونو خدای بهر څه خې کی او تاسو فکر مکوئ او ډېر خېبش تاسو ډېر خېشئ تاسو ورته واه ورته په ګډې دوشي نو خدای چې در سره سکی خدای ظالم نه دی خدای ظالم نه دی هغه عظیم قوت او طاقت هغه تاسو پرېخه او د مردارو ډیرو ته ناس سپی هغه تاسو د ژوند سهارا کړی دي نو خدای تاسو پرېخو خدای پرېخوي نو خدای پرېخه قوم یې ګرځي مزي کوي ګوري چې سبا در سره کی زما سړي زما هو عمر ډېر تیر شو پته نشته چې یو ورځم باقی شته کنيشته الحمدلله پړم سب بڑا پرېخه نه دی یو حق خبره کول ک بادشاہ ته ولی نه امم کړی دا بادشاہ ته مخامخ د شپې په 2 بجې او داسې بادشاہ ته چې چا ور سره کړت بنه شو کوله ما د شپې په 2 بجې ورته فرعون ویلی الله دې وسبخي خوشحال شو زما په خبره چې تا زما د نفس اصلاح وکړه په 2 بجې د شپې مې ورته ویلی خبره مې پرېخ نه ده لیډر زنیم پیر زنیم سرمایدار زنیم یو غریب سړی چې سمې ویلي دي دا مې ایمانم دی دا مې دینم دی دا مې مذهبم دی خو خدای ته رجوع شي تبا کېږي د بنده اسرې پرې دی خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي کتش منځونه وای خدای ته د رجوع کېدو ګوره دا نه دي دا تفصيلات ما درته بیان کړي اخر کې یو خبره واوري یو خزه ده کونډه ده بچی دي سحر روزی نه مزدوری شتا ضمیر دا اجازت هم نور کوي چې سوالو کی سبا بیا داسې بل سبا بیا داسې پس لورم ورځ ورته بچو وی چې مورې کنه ممدا سراله خو بس هلاک بش روته او تر مازیګر ګرځیدا ایس پیدا خدای وعده می در سره کړی دا چې د چا په در کې به سوال نکوم ما خام چې کور تتله د شګو ډېرې پروتو داغې نه په خوا به د خزو په تورا کپڑا باندې سر تړلو هغه ته به سر پیچک وي ابه دې د پاره تړلو چې زما د سر وخت پر دې سړې ونګوري نن خو د خزو ارزه پر دې سړی ګوري کنه نن خو په شرمونو د عمل کو شرمېده په شرمونو چې لک په خېټه مور دغه د باګړو دله خزر بربنده کړی لک په خېټه مور شي خزینه لپټه لري کی اورا لندر آرام وباسي نو هغه سر پیچک کې د شګو پندو کې وتړل چې لونه مې د لری نه وګوري نو وای بچ مور مې سراوړه چړې ونچوي
چې کوورننه وته کوړته مور نن ول بچیا وګوره دا پندوکې چې کې خو پرای نيستو نو مور زړه درځېدو چې اوس به ملونه وای چې شګې دی راوړي چې پرای نيستو هغه د شګو پندوکې چې ټول د سرو غونډاره اسره زر سار له یوړ زرګر ته لګه ټوکړه ته خر سکړه او خزه په بادشاہ درې ورځې امتحان نه بعد په سلورم ورځ الله شګي ورته سره زر کړه کولې شي کني شي شګ یوړون د حافظ د خیر غواړي بادشاہ په پیښ فیجی سے بولی ول خیر غواړي وی قرآن دی یاد دی ویلاوجی ول قرآن دی یاد دی او بیا خیر غواړي ویني سي بچی ویني وو حوالات کې واچو او یو دومره کانه ورته د شپې کې خو ویل فیجی سے بواورا کدا کانه دي تر سهار پورې سر زرکړي نو سبب درنه سر پرې کوم حافظ اس پکانی لاس وہی پسترگو خوڑن دے جا خدایا کانے بہت سوک سردار کئی رکے سوچ کرے چھ بل سے علاج دیتا سر سوا دا قرآن راشدہ شورو الحمدو شورو کڑا و سار بانگو نے چوی من الجنت والناس تورا سے او پکانی چف کر چې خدای دا سره کول ستا کار دی او ستا د کلام کار دی او زما بچکولم ستا کار دی بل سره خو مې نشته سار چې بادشاہ ول راغی چې ګوریا کانه د سرو زر هغه کوم علاج دی چې خدای سره نشته او کوم علاج دی چې قران کې نشته شتا قران کې یو لفظ دی اسم اعظم ورته وایي علماء لیکي چې دا اسم اعظم د چا یادي او صد دعا کوي نو الله به قبلې صد دې کې د علماء ډېر زیات دلایل دي ها بعض علماء وایي چې یا حي یا قیوم دي بعض علماء وایي چې یا ذل جلال والاکرام دي لیکن جمهور علماء دې طرف ته دي چې اسم اعظم او اسم ذات چې دغه صرف الله 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 ما چې دا ټکه وکړو چې الله چې دا اسم اعظم دی نو د مولانا اشرف علي صاحب هغه ټکی ته مې دماغ لاړو چې هغه تقریر کې ویلي چې والله بالله ثم تلا درې ځله د خدای په ذات قسم وخړو چې ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے ایک بار یوزل اللہ ویل د دوارو جانو نعمتونو نه بہتر دی نماوی چې مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ دا اسم اعظم پی جندلے ہو واللہ چې اسم اعظم هم دا اللہ تاسو دا تجربه خو مو کوي دا د بندا سره پرې دی خدایم خوار کړ لیڈر گیم رئیس سار کړي د چا لیډر صاحب کاونسلر صاحب دی د چا لیډر ممبر صاحب دی د چا مینه صاحب دی د چا ایم پی ایس دا د قومي اسمبلی ممبران چې راشي دا زمونږ د قوم ته نشي ګرځا پکته په آرام کې نه د نواز شریف بچي دا قومي اسمبلی بچي دا ممبران بچي خدای ته وګورئ پاکستان بچي دا قومي اسمبلی بچي دا سم ملک دی دا څه اسمبلی دی د ملک اسمبلی د ملک تقدیرونه جوړي زمونږ د اسمبلی په یو بل غل تپی لګیا دي کنځلي یو بل تکي دا اسمبلی دی یا دا قوم دی یا دا ملک دی نو ابست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي ټول فخرونه دی په هغه سيزونو چې نن دی او سبب نه ابست دی په هغه ذات فخر کوا چې چا د مور په خېټه کې ته پیدا کړې د مور په خېټه کې بیا د مور په خېټه کې لس میاشتې روټۍ تاله درکړه د مور د خېټې نه چې راوویستې د مور په سینه کې خوراک تا ته پیدا کړه تر اوسه پورې روټۍ تا ته درکوي هغه ذات ته رجوع شه او هغه ذات تابع شه هر څه به ټیک شي
والله صحابہ کرام انعمت علیہم انعمت علیہم روټای کړي دا یو چات چې ګوري کور کې تشتنه او سړی ته دعوت ورکړي چې راشه زمون کو یا الله خزه ته وی دا وبخو کې دا په نغری کټوای کې وبکی خو په نغری د بزرگ صحابي دا خپل دا سره پاک کړهو په غوبو کې احساس کې ول سر پکې چې سر پکې خو چې ملمراغه چې سر تلری کو اعلی اوریجی پکې پخښي خولې نه اوریجی پخښي دنیا کې درته دنیا کې کانه سر در کېدل لوټینا مټیي جوړېدل دنیا کې دا دا اورېدو درته نه پسترګو ملي دي په خدای قسم چې ستا ورد او وظیفه الله 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 داشي چې سحر دې زړه کې سراشي ماخام به خدای کړي او چې ماخام جړه کې سراشي سحر به خدای کړي خود دنیا واګي ټوله کټ کړي اهلی دنیا پس مگر زی واوره که دنیادار او خان او نواب تا سڑے اگر راغے او تو ورطا پا دینیت پاسی دی چی دے با مالت سراکی دریسی ایمان تا نلارش دریسی ایمان پا دینیت پاسی دی چی ملم راغے دا جائز دی پا دینیت پاسی دی چی سرمایدار او نواب او دا کافر بچے راغے دریسی ایمان در نلارش نن درې سکه چې سلور وړای سي ایمان په مونږ کې نشته سلور وړای نو انعمت علیهم اغه خلق چې کوم د پیغمبر د پاره د چا د ناس ته انتخاب شو اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته سم لار وخای خو سم لارنا کم لار مراد دا نو اللہ فرمائی چی صراط الذین انعمت علیہم داغ خلق لار را توخایا چی تا پہ انعام کرے دے تا پہ مہربانی کرے اس د الله په دې ټول کائنات کې چې تاسو نظر وکړئ نو انعمت علیهم کم خلق دے یو سړی چې دا دعا کوي چې خدای ما په دې فلانه لار روان اوس هغه لار نه د کوم خلق لار مراد ده کتا سودا وای چې او بوای چرې داسې چې خدای مونږه د ډمانو په لار روان یا دا بچره وای تاسو چې خدای مونږه د شرابیانو په لار روان خدای مونږ د جوارګرو په لار روان خدای مونږ د غلو په لار روان خدای مونږه د بیلمازو او د پلیتو په لار روان دا بچره وای چې خدای دا خانان نوابان چې کوم دي خدای مونږ د دوی په لار روان دسی به وای اگر چې د خانانو نوابانو په لار روان خو یې خو خدای ته بچریم داسې نه وای چې خدای د دغه خان په لار مام روان او د دغه نواب په لار مام روان
کوای خود سے بوای چې خدای مونږه د ابوبکر صدیق په لار روان، خدای مونږه د عمر فاروق په لار روان، خدای مونږه د عثمان ذوالنورین په لار روان، خدای مونږه د حضرت علی په لار روان. داسې بوای. نو عزیزانو عرض داو چې انعمت علیهم اغا خلق دی چې کم په صحیح معنو کې په اغا لار روان دي چې کم لار خدای ته تلی دا او جناب محمد رسول الله خودلی دا. نو انعمت علیهم دا خلق. اوس چې کم خلق بیا په دې لار روان شوي دي هغې نه جوړ څه شو؟ اغا خلقنا امام بخاری جوړ شو، امام مسلم جوړ شو، امام ترمذی جوړ شو، امام ابو داود جوړ شو، امام نسائی جوړ شو، امام طحاوی جوړ شو. دا خلق. بیا دغه خلقنا امام ابو حنیفه جوړ شو، امام شافعی جوړ شو، امام مالک جوړ شو، امام حنبل جوړ شو، امام جعفر صادق جوړ شو. دا انعمت علیهم خلق. بیا د دوی په لار چې کوم خلق روان دي دا غینه امام محمد جوړ شو، قاضی یوسف تی جوړ شو. اوس د دې ټولو تاریخ خو ګران دی چې زه تاسو ته وایم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دوه خاص شاگردانو، یو قاضی ابو یوسف او یو امام محمد. قاضی ابو یوسف تا بادشاہ راغ، اس قاضی ابو یوسف د بادشاہ قاضی دے او بادشاہ ورته راغی او ورته وی چې جامعت فی نهار رمضان، د رمضان میاشتا او ما د ورځې خپل بیبي سره صحبتو روزه ماته شو. ما د پاره شرعي صفت ودا قاضی ابو یوسف اس ناستے او بادشاہ ورته ولاړ دی او د مسئلې تپوس. قاضی ابو یوسف ورته وی چې علیکا حکم ورته سناوي، علیک ان تطعم 60 مسکینا، پتا لازم دی چې تبش پیتو مسکینانو تا دو ټیمه روټه ورکې. یو داده علیک تحریر الرقبه، یو داده چې علیک ان تصوم شهرین متتابعین. د کفاره دا صورتونه بادشاہ ورته وی چې ما د پاره څه حکم دی، هغه ورته تا د پاره حکم دادی چې علیکا ان تصوم شهرین متتابعین، تب دو میاشتې پرله پسې روزي نیسی. پرله پسې دا معنا چې که یو ورځ دې پکې قضا کنو بیا به د سره نیسی. تا پر رمضان کې چې قصدن روزه ما تکړه و دې خوړه نو پتا لازم دی چې دو میاشتې به پرله پسې روزي نیسی. بادشاہ ویلی بسرو چې شو لاړو. چې لاړو نو دا نور قاضیان چې ور سره ناست و هغې ورته حضرت ته خطا نشوي؟ ورته چې ولې؟ وی په دې کفاره کې خو ترتیب دی
اول شی پکې تحریر د رقبې دی. یو سړی قصدن روجه وخوري نو یو مریه به ازادوي. نو تا د مریي خبره ورته ونه کړه، ورته دی ویل چې ته به 2 میاشتې روجې نیسي. اوس قاضي ابو یوسف خو د امام ابو حنیفه شاګرد، اوس مونږ له چې خان راشي مسلې تپوس او د روجه کې دا مالدار خلق د مولیانو پسې ډېر ګرځي چې دغه دا صحت می دغه برابر نه دی او څنګه چلو. اوس مونږ ورته څه وایو؟ بیا چېرته تماشا وکړي. قاضي ابو یوسف ورته وایي چې زه غلط شوم. وایي صاحب غلط خبره ده یا نه؟ او کفاره د پاره حکم دا دی چې اول تحریر د رقبې د امرأه به ازادي. تا هغه ټکې مونږ کو ورته ویل چې 2 میاشتې روزي بني. ورته وی چې د بادشاہ ته مې دا فتوا ځکه ورکړه د شپېتو مسکینانو خبره مې ونه کړه، د مریي ازادولو مې ونه کړه، دا د روجو مې ورته ځکه ووی چې دی خو بادشاہ دی، اوس بس 100 مریونه آزاد کړي. په دې ټول رمضان کې به یو روجه مونږ نیسي، هر ورځ به مریه آزادۍ او لګیا به شپېتو مسکینانو ته نه چې 600 تم روټۍ ورکولی شي. نو دته مې دا حکم سخت ځکه ووی چې دی 2 میاشتې روجې ونیسي چې دا د ملا ډوکې پې ودړدېږي چې آینده دپاره بیا داسې عزیزانو علما دا خلق قاضیان دا خلق انعمت علیہم دا خلق دا امام محمد چو دا دا بادشاہ زوی امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ تیراوستو چی پا دا ز علم کوم گلڈر او په یو شرط بدت عزا علم شروع کوم چې دی به 40 ورځې په دې بغداد ښار کې د قصاب خانې نه زما کور ته لرې راوړي او په خپله به په سر کړی یو راوړي به ما ته لرې پکار دی. بادشاہ ورته ویل صاحب نوکران خادمان 200 مریونه ای به راوړي درته که نه؟ ویل نه دی به راوړي. کنی نه شروع کوم ویل ډېره زوی ته ویل چې ته به 40 ورځې د حضرت کور ته لرې راوړې پچای کې به دې په سر ایښې یو راوړې. د بادشاہ زوی 40 ورځې د قصاب خانې نه لرې به په سر کړي او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کور ته به راوړل. 40 ورځې پسې ورته علم شروع. بادشاہ ته تپوس وکړو چې زما په دې زوی د دا کار ولې وکړو؟ هغه ورته ویل صاحب خبره دا ده چې علم هم یو مستقله نشه ده او د بادشاہ زویواله او شاهزاده توب هم یو نشه ده. نو 2 نشې به یک وخت په دماغ کې نه جمع کیږي. نو په دې چل مې د بادشاہي نشه د دماغ نه وېسته، د ځان مزدور تصور کو. اوس ته ګوره چې دکې د علم نشه څنګه راځي. چې علم ورته شروع کړو نو امام محمد ته جوړ شو. اوس دا چرته علماو نه تپوس کوي چې موطا امام محمد
د چې کوم کتاب لیکلی دی په حدیث کې عقل به د حیران شي چې د امام محمد موطا وګوري هغه سټیج ته ورسېدو په علم کې هغه انداز ته ورسېدو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به کله کله په خپل حکم کې خطا شو نو د دې شاګردانو قول ته به رجوع وکړه او به وی چې زما دا شاګردان په حق دي زه په غلطه وم هغه مقام ته ورسېد اوس استاد دا ویل چې زما شاګرد په حق دی او زه په ناحق یم دلته یو بل اندازه ولګوي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خېټه کې نفس اړو نه نفس نو ځکه چې استاد وایي چې زما دا شاګرد په حق دی او زه په غلطه وم نو دکې نفس نو اوس به استاد داسې وایي چې زه په غلطه یم او دا شاګرد د دې زمانه استادان بیا تاسو خیال را نو عزیزانو عرض میں داو چې انعمت علیہم دا خلق دے انعمت علیہم مونږ نه یو زمونږ په دې زمانہ کې ما ته دې وخت کې په دې صدای کې چې کوم و امر شو دا سې څوک نه ښکاري چې زه وایم چې انعمت علیہم دا خلق او خدای د دې سړي په لاره ما روان کې دا سې زما په نظر کې دې وخت کې څوک نشته نو عزیزانو عرض میں داو چې انعمت علیہم اغا خلقو په دې نن چې بیا د امریکای منظور نظر شوه د عراق په دې کې یو بزرگ پروت ته شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډیر لوی سړی زمونږ په دې وطن کې د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته پیرانی پیر صاحب وایي د امیانو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر نوم والی نو هغه د خپل ګوتې داسې سر خزو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر صاحب نوم والی نو په سر لاس کې دي چې وای خدای دې په نیک کرامت خزو کې عزیزانو پیرانی پیر صاحب په خپل وخت کې ډېر لوی سړی و ډېر لوی سړی او ډېر لوی مقام ته رسیدلی خو تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نن دنیا په دوکه کې دا مچولې ده دنیا چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوا خو چې یو لسم ورکی بر د جنت توتی او یو لسم به ورکی بیا چاله دغه خاص اړی دي تاسو خیال خزم چې چرګ لاندې اگې دی یو لسګای کی وای چې دا یو د یو لسمې د ځوان ده دا جنجالونه مونږ خلق په تاسو کې درنه ایستی دي د خپل خېټو د پاره مونږ د ګیرو د سپینو جامو د بزرګانا لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلی کلیئر کٹ آرڈر دے قرآن کی قطعی تلک امت قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبت کم خلق چک مخ کی تیر شو اغید پارا کارامت بداغوی عمل لی
वलकुम मा कसबतुम, और तासु द पारा कारआमद बस तासु अमल भी। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, दागुई दा अमल तपोस बत्तासु न की। खबर खलास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुमरा लोई मकाम, पीरानी पीर साहब लोयो का रसूलुल्लाह लोयो। हाँ ठीक, पीरानी पीर साहब लोई दे का इस्लाम लोई दे का ईमान लोई दे। सफा हुक्म दे द कुरान द सूरत अनकबूत द सर आयात गोरे अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अहसिबन नास, आया खलक दा गुमान कई अन युत्रकू ची दुई बखलास अन यकूलू आमन्ना, खाली पदी टिकी ची मा ईमान रोड़े दे कार द ईमान बने कई। खाली पदी मा ईमान रोड़े दे कार द ईमान बने के नो खाली पदी टिकी खुदा वो इतना बखलास। हाशा वकल्ला, पदी चर बखलास। द ईमान मुक्तज़यात बगोरे, द ईमान तकाजे बगोरे, खलासी की बाला। खाली अमन्ना खूब मुनाफिकान पैगंबर तो हुए। मुनाफिकान बराला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबेवे व मिनन नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिर। या रसूलुल्लाह मुंग तो खुदा में ईमान रोड़े, पर क़यामत में ईमान रोड़े, लेकिन वमा हुम बिमुमिनीन। ए पैगंबर धोखा पे नशदा मोमिनान नदी दुई पदा जाहिर नुम दे इस्लाम चे अली युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। दुई